قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. زماليرو معزز وعزت منذ مؤمنان مسلمان قرآن مجید کی رب کریم رحمت للعالمین پیغمبر مقام کو ډېر سورتونو کې ذکر کړی خو په دغه آیات کریمه کې د 23 پارې الله تعالی دلته د خپل پیغمبر مقام ذکر کوي او په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام. الله جل جلاله فرمائے ان اللہ یقینا اللہ تعالی و ملائکته او دا اللہ تعالی باندې مخلوق فرشتي یصلون علی النبی اللہ تعالی رحمت للعالمین پیغمبر باندې رحمتنا نازلای او فرشتین په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وایي. نو بیا رب کریم خطاب کہ یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو مسلمانانو رحمت للعالمین پیغمبر امتیانو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تاسو دې پیغمبر باندې درود وایي او په دې پیغمبر باندې سلام وایي. قرآن مجید کی چرته داسې نه دي راغلي چې الله تعالی یا چې کوم دی د قرآن تلاوت کوي یا منځ کوي یا بل خود درود شریف الله تعالی په خپل ورد کوي او یوازې رب کریم نه بلکې د الله تعالی هغه نوراني مخلوق چې د هغې تعداد نشته د الله سره تعداد دی او شمېر دی بلا تعداد دومره مخلوق چې زموږ په اسمانونو کې دی هغه نوراني مخلوق د رحمت للعالمین پیغمبر باندې درود دی. باقي الله تعالی فرمایي چې مؤمنان تاسو په نبی علیہ السلام درود وایي. ګوره الله تعالی بے یقین سره ذکر کوي ان حرف راوړي یقینا الله جل جلاله او دا اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق او ان اللہ دا عربی کلام سرا اسمی جملہ رازی یعنی دی کی اشارہ دا ہمیشہ والی دا چھ ہمیش اللہ تعالیٰ پیغمبر بانے رحمت لگی درود ہوئی او ہمیش دا اللہ نورانی مخلوق فرشتی دا درود ہوئی. خاص وقت نشتا بلکہ ہمیشہ شپا اور ورځ پلکونو کرونو اربونو فرشتي. نو بیا الله تعالی چې مؤمنانو تاسو مخکې پیغمبر باندې درود او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان یو ځل په ما باندې درود وایي من صلى علي واحدة چاپ ما باندې یو ځل درود ویلو صلی الله علیه 10 مرات الله تعالی په دې باندې 10 رحمتونه نازلوي. نو که مؤمنانو کوي او مؤمن د خپل پیغمبر باندې درود وایي نو الله تعالی په دې باندې یو پر 10 رحمتونه نازلوي. یو مؤمن وایي چې الله تعالی په ما رحمت ډیر نازل کړي نو دا درود شریف ډیر وایي. سمره چې په خپل پیغمبر باندې درود یو مؤمن وایي هغومره به په دې باندې د الله د طرف نه رحمتونه ډېر. یو عربي کتاب کلام عربي سره دی واقعه پکې رانقل شوې ده نفحة العرب ورته وایي. یو واقعه داسې راځي چې یو پلار او زوی دا په سفر باندې روان سفر یې څه وکړو خو دا پلار یې بیمار شو وفات شو. نو شپه راغله خوب ګوري زوی په خوب کې داسې یو بهترین انسان
اعلی ترین انسان نورانی چهرہ نورانی بشر راغی او دی وی زما د والد محترم په مخ باندې داسې لاس راخلو په دې بدن باندې نو زما د والد محترم رنګ داسې غنم رنګ او خدا سي شو لکه د سوالسمې سپوږمۍ تک سپین شو نو ما دغه نورانی بشر ولاته وی چې تاسو څوک یې چې زما د دې والد محترم سره دومره احسان وکړو د دې دا بدن ټول نورانی شو نو ما ته وایي چې زه رحمت للعالمین پیغمبر یم ښکلی پیغمبر یې خوب کې ولیدو نو وایي چې دا څه وجه کېدی شي کوم عمل داسې کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دوی به په ما باندې درود ډېر ویلو معززو د رحمت للعالمین پیغمبر باندې درود دا زموږ لپاره سبب د نجات دی او دا سبب چې کوم دی د الله تعالی د رحمت دی د الله د قرب دی او الله تعالی په دې باندې خوشحالېږي او خپل پیغمبر ته انتهایی خوشحالي محسوسېږي معززو مونږ ته ضروري ده پکار دی چې کم سے کم د ورځې سل کرتې مونږ په خپل پیغمبر باندې درود ولیکو درود ووایو نو که یو مؤمن مسلمان یو کرتی درود وی نو 10 رحمتونه شو که 10 کرتی وی نو 100 رحمتونه شو که 100 کرتی درود وی نو 1000 رحمتونه په دې باندې راوړي 1000 رحمتونه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ډېر بخیل وي چې زمانون د سره په مجلس کې ذکر شو دی په ما درود ویلو د دې نه بخیل انسان بل نه وي او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی په ما باندې درود وایي نو دی د جنت په لار باندې روان دی او که چېرته درود ونه ویلو هیر شو دی نو د جنت هغه لار دی نه هیره شوه او دارنګه حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم مؤمن درود شریف ډېر وایي الله تعالی به دته په جنت کې حور ډېرې ورکړي یو سړی غواړي چې زما په جنت کې بنګلې ډېرې شي زما حور ډېرې شي هلته نعمتونه ډېر شي نو دا د خپل پیغمبر باندې درود ډېر وایي معززو الله دې موږ توفیق د خپل پیغمبر باندې د درود د ورځې او د شپې را نصیب کړي چې موږ په خپل پیغمبر باندې درود وایو ځکه رحمت للعالمین پیغمبر هغه مقام دی چې د قیامت په ورځ باندې به شفاعت کبرا دا د حضور علیه الصلاة والسلام مقام دی او د خپلو امتیانو چې کوم ګناهګار وي د هغوی شفاعت او سفارش به کوي نو معززو چې موږ په خپل پیغمبر باندې په ډېر شوق ذوق سره درود وایو الله دې توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین